ښځو ته په کم وخت کې کوروالی یا سیکس کول ډیر خوند ورکوي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یو نوي تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو، که زموږ چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. د جنسي اړیکې لپاره د ښځینه تر ټولو د خوښې وخت. د ورځې په جریان کې د انسان د بدن هورمونونه توپیر کوي. په یو وخت کې د جنسیت د هورمون تولید کم په بل کې زیات وي. له همدې کبله د ورځې په جریان کې د انسان جنسي قوت او غوښتنه هم توپیر کوي، کله ډیره وي او کله هم کمه. دا مسله یوازې تر هورمونو پورې محدوده نه ده، بلکې ذهني اړخ یې هم ارزول غواړي. په نارینه‌و کې تر ډیره د هورمون خبره مطرح ده، خو په ښځینه‌و کې بیا ذهني حالت لومړیتوب لري. د ښځې لپاره تر ټولو ښه وخت هغه دی چې دوی پکې ذهني ډول ارامه وي، هیڅ ډول مزاحم او ویره نه وي، او یو څه خوشحاله هم وي. کار یې نه وي. د ښځو لپاره په عمومي کې داسې وخت شپه وي چې دوی پکې ارامه او سیکس کول ډیر خوند ورکوي. د نارینه‌و لپاره بیا د ذهني حالت په ځای هورموني وضعیت مهم دی. د شپې نارینه ډیر کله ستړی وي، له همدې کبله دوی د غرمې په ګرمۍ او سهار له طرفه ډیر فعاله وي. نو نارینه د سهار لخوا او ښځه د شپې لخوا سیکس کول ډیر خوند ورکوي. دوستانو، دا زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر یې کړئ. او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، الله مو مل شه.